یوه ډله به د خلقو کې راوځي چې د هغې سره به کوړي د غوا د لکۍ په شان کوړي به یې ورسره یضربون بها الناس او په هغې سره به خلق وخي حق او ناحقې ته به نه ګوري خو په سړي به یې راباندې کړي نو یوه ډله دا ده چې د غواګانو د لکو په شان به ورسره کوړي او خلق په پې بېګناه وخي یوه ډله دا ده دویمه ډله ونساء هغه دویمه ډله به زنانۍ کاسیات جامې به یې اغوستي عاریات بربنډې به یې ممیلات مائلات خلق به ځاین ته مایله کي او په خپله به خلقو ته مایله کي دویمه ډله به زنانه وي او جامې به یې اغوستي او بربنډې به یې خلق په ځان ته مایله کي او په خپله به خلقو ته مایله کیږي د دې څه معنی چې جامې به یې اغوستي او بربنډې به یې علما د دې دوه ترجمې کوي یوه معنی ده چې جامې به یې اغوستي بربنډې به یې نرې لباس به یې اغوستی چې هر اندام به یې پکې لیده شي نو د دواړو جهانو سردار فرمایي جامې به یې اغوستي او بربنډې به یې دویمه معنی محدثین دا کوي چې جامې به نری نه وي جامو کې به موټاوالی وي خو داسې لنډې تنګې به یې جوړې کړي چې هر اندام به پکې پیژنده شي نو نساء کاسیات عاریات زه به نه یم خو داسې زنانه به ووینئ او مومیلات خلق په ځان ته مایله کوي مائلات خلقو ته به په خپله مایله کیږي وی نښی درته وښیمه رؤوسهن کاسنمة البخت المائله دا یې نښه ده چې سرونه به یې د اوښ د قوب په شان رایستلي شاته به یې پکې یوه چونټقه جوړه کړي د ویښتو شاته دا لوپټه او صادر به پې داسې اوچت پروت وي د اوښ د قړب په شان د اوښ د قوب په شان به یې شاته سرونه رایستلي رؤوسهن کاسنمة البخت المائله دقه شان به یې سرونه وي دا یې نښه ده ښه ده الله حبیبه دا زنانه به څه حکمي وی ولا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها دا قسمه زنانه به نه جنت ته داخلیږي او نه به پې د جنت بوی لګي بوی به هم نه محسوسوي د جنت بوی به پې نه لګي او وان ریحها لتوجد من مسیرة کذا و کذا د دواړو جهانو سردارو فرمایل وی د هغې بوی نه دی د جنت دا به په ډېره فاصله کې سړي ته محسوسیږي بعضې روایاتو کې 40 کاله راځي چې ستا او د جنت ترمنځ 40 کاله فاصله نو ته به د جنت په خوشبوی پوهیږي چې دې طرف ته جنت دی او د دواړو جهانو سردارو فرمایل وی په دې زنانه وی بوی هم حرام دی بوی به هم نه وي دا د دواړو جهانو سردار ویلي وی داسې زنانه به راوځي نن د الله د حبیب هغه خبرې رښتینې شولې هغه خلقو ولیدل چې کومې پیشنګویۍ د دواړو جهانو سردار ورکړې وي ای زنانو د الله د حبیب دا وعید ځان ته یادوئ چې جامې د چا په د شریعت موافق نه نو ټیم په ټیم ځان ته یادوئ وایي د پیغمبر د خولې وینا ده چې لا یدخلن الجنة داسې زنانه به جنت ته ځي نه دا به بوی د جنت نه محسوسوي نه به پې لګي نو د دنیا زیب و زینت په ختم شي خو قبر کې به بیا مسله ګرانه آخرت کې به مسله ګرانه ای زنانه و ځان باندې درانه درانه لباسونه راواړوئ درنې درنې جامې په ځان راواچوئ او ځان له د آخرت فکر وکئ د آخرت حدیث مبارک کې راځي فاطمه رضی الله تعالی عنها او عائشه رضی الله تعالی عنها دواړه ناستې وي نو دواړو د یو بل سره خبرې کولې فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی زه ستا نه غوره یم عائشې رضی الله تعالی عنها ته وایي زه ستا نه غوره یم
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی ولې را نه غوړئ وی ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لوري او زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لوري ما نو تا نه زه غوره نه یم عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی ستا نه زه غوره یم ستا نه زه غوره یم وی څنګه را نه غوره وی داسې در نه غوره یم چې غوروالی خو د آخرت غوروالی دی د دنیا نه دی نو وی ای فاطمې چې کله خلق جنت ته روان شي نو وی علی رضی الله تعالی عنه به راشي تا به د مټ نه ونیسي او جنت ته به دې بوځي او چې زما د جنت د تلو ټیم راشي نو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به راشي پلار ستا دی خو ما به د لاس نه ونیسي زه به د هغه سره جنت ته لاړه شم وی ته غوره شوې که زه فاطمې رضی الله تعالی عنها ورته وی ته غوره شوې زه وایم بیبیانو غوروالی د آخرت غوروالی دی د دنیا غوروالی پسې مه ګرځئ د فرعون ټبر وه آسیه د دنیا غوروالی په لته باندې ووخو خاون فرعون دی وینځي به د هغې سره وي خادمان به ورته ولاړو فرعون ته وی آمنت برب موسی ما خو په رب د موسی ایمان راوړی دی فرعون ورته وی په ما ایمان راوړه انا ربکم الاعلی زه نه یم رب وی نه فرعون ورته وی ته چې د سترګې رب ورکې نو ستا نوکرانې ولاړې دي ستا د سترګې په اشارو ستا خواله راځي دومره عزت تی دی دا مه خرابوه شاهي محل کې ناستی د بادشاه ښځی دا هر څه به دې ګورې د لاسه لاړ شي اسیه ورته وایي دا هر څه مې دې د لاسه لاړ شي خو رب د موسی نه پرېږدم فرعون ورته وایي سزا به درکم وی راکه سزا کوره به دې وباسم سزا به درکم وی راکه سزا فرعون آسیې ته سزا شروع کړله حکم یې وکړو بیا د فرعون سزا ذل اوتاد قرآن وی د میخونو خاونو په میخونو به خلقو له سزا ورکوله میخونه به یې پې ټکوال یوه معنی د ذل اوتاد دومره مضبوط حکومت یو لکه د میخونو په شان چې اسیې ته سزا شروع کوله نو اسیې دعا وکړله وی رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه الله کور د لاسو لاړ خاون لاړ عزت لاړ هر څه لاړل الله هر څه مې قربان کړل خو رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه الله په جنت کې راله د ځان خواته یو کور راکه هغه دعا الله په قرآن کې نقل کړله اوس چې موږ د قرآن تلاوت کوو د اسیې په دعا باندې به ژبې خوځو چې رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه زنانه چېرته د جنت دعا غوښتې ده ته ورته وایې قبر سره به بیا ګورو خو اوس جوړه راوړه فی الحال د کالي ضرورت دی د جوړو ضرورت دی واده دی اسیې قیمتي دعا وغوښتله وی الله د ځان خواته کور راکړي رب العالمین جبریل امین ته وایي دا اسیې دعا دې واورېدله ما قبوله کړله ما قبوله کړله خو اسیې تا دعا نیمګړې غوښتې ده او ما درله پوره قبوله کړله داسې رب دی ته نیمګړې غواړه هغه به یې پوره کوي ته نیمه دوا غواړه هغه به پوره درکوي سړیا ته زر زر غواړه الله وی بس